السلام علیکم. د نن ورځې تازه لنډو مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. طالبان وایي د کابل عیدګاه جومات سره نږدې چاودنه سوې ده چې پکې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په سیمه کې د مشال راډیو خبریال د طالبانو په حواله وایي چې د اکتوبر پر 3 ماپښین مهال په چاودنه کې لږ تر لږه 2 ملکي وګړي وژل سوي دي او 3 ژوبل سوي دي. اخوا د طالبانو د سرپرست حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر په بیان کې لیکلي دي چې چاودنه د ملکي خلکو په یوه غونډه کې سوې ده. نوموړي په خپل بیان کې د مرګ ژوبلې په اړه معلومات نه دي ورکړي، البته یوازې ویلي دي چې په پیښه کې یو شمېر ملکي هیوادوالو ته تلفات اوښتي دي. هلته د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت یوه ویاند کاري سید خوستي ویلي دي چې له جومات سره نږدې 3 مشکوک کسان یې د پیښې په تړاو نیول سوي دي. په کابل کې چاودنه پر داسې وخت سوې ده چې له رپوټونو سره سم په عیدګاه جومات کې د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد د مور فاتحه روانه وه. مجاهد د اکتوبر پر 3 رسنیو ته په استول سوي پیغام کې ویلي ول چې د یکشنبې ماپښین له 2 څخه تر 5 بجو پورې به د مور فاتحه اخیستل کیږي. د مشال راډیو خبریال وایي تر پیښې وروسته طالبانو په سیمه کې هوایي ډزې هم کړي دي. د کابل له عیدګاه جومات سره د چاودنې ذمهواري چا په غاړه نه ده اخیستې. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې د کابل لسګونه اوسېدونکو له هیواده د وتلو هڅې پیل کړي دي. دوی وایي په افغانستان کې بېروزګاري او بېوزلي په زیاتېدو ده، نو ځکه لومړی د هیواد سرحدي ښارونو او بیا ګاونډي هیوادونو ته د تګ هڅې کوي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري ناورین خبرداری ورکړې دي او پر ګاونډي هیوادونو یې د پولو د پرانیستو غږ کړی دی. د منځنۍ اسیا هیوادونو ویلي دي چې نور افغان کډوال نه قبلوي.